نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولواک سترواک او لایزال رب په سپېڅلي نامه ټولو راغلو برخوالو ته هر کله ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. ډېر خوښ او خوشحاله چې هیواد ادبي بهیر نن څه د پاسه 300 غونډې کوي او نننۍ غونډه یوې خاصې موضوع یوې خاصې برخې ته ځانګړې شوې ده. موږ 315 غونډې وکولې او دا غونډې کمې غونډې نه دي. په دې غونډو کې هیواد ادبي بهیر هره برخه راوپالله، که کرهکتنه ده، که ستاین غونډې دي، که مخکتنې وي او همدارنګه ځینې نورې برخې وي، دا ټولې موږ ترسره کړلې. ملګرو 2 کاله د مخه داسې د نوښتونو په اړه وغږېدل چې تر دې هم باید د هیواد ادبي بهیر غونډې لا نوی رنګ ولري او په یوې نوې بڼه باید ترسره شي. نو که څه هم نورې برخې هم شته، ځینې برخې دي چې هغه تر دې وروسته به انشاءالله ترسره شي او هغه به هیواد ادبي بهیر ځان لپاره یو بنسټ وګرځوي. خو د ترنم ټال یو بل نوښت چې هیواد ادبي بهیر وکړو. البته د هیواد په ګوټ ګوټ کې ځینې نورو بنسټونو هم ترنم ته کار کړی، د ترنم په اړه غونډې کړې دي. خو هیواد ادبي بهیر غواړي چې هر کال د ترنم ټال ترسره کړي. موږ په اول کال هم ترسره کړ، تیر کال هم او دارنګه سږ کال هم موږ غواړو چې د ترنم ټال ترسره کړو. یوازینی هدف له ترنم ټال څخه زموږ دا د موږ دلته مسلسل غونډې لرو او په هره غونډه کې ترنم آزاد مشاعره دا ترسره کیږي. خو له ترنم ټال هغه ځانګړې ورځې څخه هدف دا ده چې د هیواد د ګوټ ګوټ څخه نوي ترنم کوونکي راوباسو، ټولنې ته ورښیو. له موږ نه له بده بخته زر رانه په خاورو کې ورک شوي دي. غواړو دغه زر له خاورو ایرو راجلا کړو، ټولنې ته ورښیو. د هیواد په ګوټ ګوټ کې داسې کسان شته چې لا هم نومرکي دي، هیڅ چا دوی ته وخت نه ده ورکړی او هیڅ چا هم د دې پوښتنه نه ده کړې. نو هیواد ادبي بهیر یوازینی هدف دا و چې دغسې کسان راڅرګند شي او همدارنګه د ترنم نړۍ ته یو ځانګړی رنګ وربخي. بل هدف له ترنم ټال څخه دا ده چې هغه نوي ځوانان یا هغه نوي ترنم کوونکي چې غواړي ترنم ترسره کړي یا ترنم وکړي، دوی نوي دي. البته دوی باید له پخوانیو ترنم کوونکو څخه تجربې ترلاسه کړي. دوی راشي او پخواني ترنم کوونکي واوري، د هغوی کردار، د هغوی کمپوز، همدارنګه د هغوی هغه په کوم لحن او په کوم ټون یا په کوم هغه د غږ په انداز یا په کوم ډول موسیقیت چې دوی ترنم کوي، له هغې به خبره شي او ترڅنګ له هغوی یو څه زده کړي. دلته ډېر ملګري راځي، ډېر د ترنم هیله لري او ډېر دا کوشش کوي چې ترنم وکړي. زما په دې خبرو دې نه خفه کېږي، اصلا دوی ترنم نه ده پېژندلی او دوی اصلا هغه د ترنم په چوکاټ او قالب کې لا جوړ نه دي. نه غږ ترنم ته جوړ کړی ده، نه شعر د ترنم ده او نه د دوی دغه هڅه او کوشش د ترنم ده. دلته ما له استاد اورېدلي چې څو شیان دي چې هغه ترنم خوندور کوي، ترنم ته یو خوږلت وربخي. په هغې کې اول د حنجرې ریاضت ده. هر غږ ترنم ته نه ده جوړ. هر غږ په لومړیو کې شډل بډلي، دا غږ سیقل کول غواړي، دا غږ جوړېدل غواړي. په دې به ته میاشتې میاشتې تمرین کې په دې خپله حنجره به ریاضت کې تر څو دا غږ د ترنم لپاره جوړ شي. ترڅنګ دویمه خبره دا چې غوره انتخاب به کوي. هر شعر د ترنم لپاره نه ده. دلته ترنم کوونکی باید یو خاص انتخاب ولري، داسې یو څه باید انتخاب کړي چې هغه واقعیت په اورېدل وارځي. هر شعر منو چې یو ځانګړی خواله یو ځانګړی رنګ لري،
خو کله چې د دې ښو سره د ترنم ښه یو ځای شي نو دا بیخي یو ځانګړی څه ترې جوړ شي. نو په دوم قدم کې د ترنم کوونکو لپاره هغه چې ډیر مهمه ده هغه غوره انتخاب ده چې باید دوی ترسره کړي. او بله درېیمه مسله پکې چې ډیره اساسي او ډیره مهمه موضوع ده هغه د کمپوز جوړول دي. د ترنم لپاره کمپوز خورا ډیر مهمه ده. کامیاب او ښه ترنم کوونکی هغه ده چې دی په کمپوز کې نوښتګر اوسي. دی د کمپوز په برخه کې ډیر نوښت پسې وګرځي او داسې کمپوز انتخاب کړي چې واقعیت هغه د شعر چې کوم حق ده یا د ترنم چې کوم حق ده د هغې اداینه باید وکړي. نو دغه څو خبرې وي چې د ترنم کوونکو لپاره ډېرې مهمې: د حنجرې ریاضت، غوره انتخاب او غوره کمپوز. دا باید هر ترنم کوونکی په نظر کې ونیسي. زه ترنم کوونکی نه یم، خو دا د ترنم کوونکو ملګرو هغه دوی سره چې ناسته پاسته د موږ شوې د دوی نه کم برداشت موږ کړی ده هغه مې له تاسو سره شریک کړه. نن خاص ترنم ته غونډه ځانګړې شوې ده. هر ترنم کوونکی به 2-3 انتخابونه را سره شریکوي او نوو ځوانانو باندې غږ ده چې دوی په ډېر دقت سره واورئ. څوک چې غواړي نوی ترنم وکړي دا خلک ډېر په دقت واوري، له دوی ډېر څه زده کړي. هېواد ادبي بهیر د زده کړې کور ده، دا یو ستر روزنیز مرکز ده. نو زه خپلې خبرې رالنډومه. د یو پرمختللي، آباد، سوکاله او ټول منلي افغانستان په هیله. ډېره مننه.